د ځوانان راډیو قدرمن اورېدونکو سلامونه او نیک هیلې په دې هیله یم چې روغ او صحتمند به اوسئ او انشاءالله ښه ورځ به مو تر دا مهاله پای ته رسولې وي. زه امید یوسفزی یم او تاسو ټولو عزیزانو ته د نن ورځې په خپرونه کې ښه راغلاست وایم. د مخامخ له ځوانانو سره د خپرونې په لړ کې به انشاءالله نن د مولوي صاحب اختر محمد نصرت د اوبو برېښنا وزارت د ویان سره مرکه ولرو او د لاسته راوړنو او ځینو نورو مهم مواردو په اړه انشاءالله چې بحث ولرو. جناب مولوي صاحب ستړي مه شه، وخت مو بخیر. مننه، خیر یوسي، الله تعالی مو خوشحال لره. سلامونه تاسو ته، تاسو ټولو اورېدونکو کتونکو ته. کور مو ده. جناب مولوي صاحب پیل به له دې ځای وکړو چې د وزارت مهمې لاسته راوړنې په دغه یو کلنه موده کې څه وي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیه. د اوبو انرژي وزارت د تیر یو کال کې لاسته راوړنې خو بیخي زیاتې دي او موده لاسته راوړنې څرنګه چې د محترم عبداللطیف منصور دې وزارت ته راغی او رسمي کار یې شروع کړو، نو دا وزارت مخته په څو برخو باندې ویشل شوی و. د انرژي څانګه یې ځان ته یو هغه تر یو ځان ته لاندې وه، د اوبو هغه یې ځان ته و چې یو د اشرف غني و، یو هغه د ډاکټر عبدالله مربوط و. برېښنا شرکت هم یو موده ارګان د دې وزارت ته هغه بیا ځان ته و، د هغو فواید او عواید یې ټول بل چا ته جمع کېدل. نو په دې باندې کار وسو، په توحید باندې چې دا اداره ټوله سره یو تر یوه ادارې تر یوه رهبري لاندې راله. نو یو غټه لاسته راوړنه دا ده، کومې خلاوې یا تنقیصات چې وو په هغو باندې کار وسو، هغه تنقیصات پوره سو. د وزارت کوم رئیسان او مامورین چې نه وو هغه تنقیصات یې پوره کړو، انجینر صاحبانو ته ضرورت و هغه مقرر کړو په خپلو ژبې باندې. وروسته له هغه نه د وزارت په نورو کارو باندې په بندو باندې چې کوم بندونه کار پاته و په هغو باندې کار شروع سو. لکه یغو هغه څخه د اوبو انرژي خو په دوو سکتورو باندې ما درته ویلي چې ویشلې ده، د اوبو څانګه او د انرژي څانګه. نو دا د اوبو په څانګه کې په لاندې مواردو باندې په دا یو کار کې دا لاسته راوړنې سوې کار سوی ده چې یو د اوبو تنظیم غوره حکومتولي ده، دوم په هر اړخیزه توګه د شته اوبو تنظیم او څخه د عادلانه اغېزمن او اقتصادي ګټې اخیستنه ده، په پایدونکي توګه د اوبو د سرچینو پراختیا ده، د مناسبې او معاصرې تکنالوژي په بنسټ د اوبو رسولو او اوبو لګولو او د فاضلاب د سیستم مدیریت ده، د اوسني او راتلونکي نسلونو لپاره د اوبو د سرچینو ساتلو ده، د لاسرسي لپاره خپلې ټولې کړنې په څلورو کاري محورونو او د اوبو حکومتولي، د اوبو سرچینو پیژندنه، د اوبو سرچینو پراختیا او د اوبو چارو تنظیم ویشل دي. همدارنګه د انرژي په سکتور کې خپلو ستراتیژیکو موخو ته د لاسرسي لپاره خپلې ټولې کړنې په لاندې محورونو کې تنظیم کړي دي. اول د انرژي امنیت، د انرژي اقتصاد، د انرژي پایښت یعنې دوامداري، د انرژي مارکیټ. د اوبو او انرژي وزارت لاسته راوړنې دا دي: اول الف د اوبو سکتور لاسته راوړنې په څلورو لاندې برخو کې په لنډه توګه وړاندې کیږي. د اوبو حکومتولي په برخه کې اول د اوبو په سکتور د اوبو قانون او 11 مقررو د مسوداتو بیا کتنه او د اړوندو مراجعو سره شریکول. دوم د اوبو په سکتور د 10 تخنیکي کړنلارو بیا کتنه او د 10 نویو تخنیکي کړنلارو د مسوداتو تسویدول. دریم د اوبو نړیوالې ورځې په مناسبت د اوبو سرچینو کنفرانس جوړول. څلورم د اوبو او انرژي په سکتورونو کې د پانګونې د فرصتونو ستراتیژي او ستراتیژیکو موخو تنظیم او جوړول. جناب مولوي صاحب انشاءالله چې نور موضوعات ته به راځو، لومړی به دغه مطمئنا د ډېرې هېوادوالو په ذهن کې به دغه پوښتنه ډېره وي چې د امارت په راتګ سره د بندونو چارې چیرته ورسېدلې. امارت په لومړیو کې ویلي وو چې موږ په کوم هېواد کې چې کوم بندونه دي دې باندې به د برق د تولید ځینې پروژې عملي کړو. دغه برخه کې ستاسو وزارت څه کړي دي؟ ما مخکې همداسې یادونه وکړه، د موږ د وزارت د وزیر صاحب د کار په شروع کېده یا د امارت په راتګ سره هغه پروژې چې پاته وي، نیمه پاته وي یا کمې کار فیصدي کار پرې شوی په هغو باندې لکه کجکي بنده، شاه و روس بنده، بند کمال خان ده، په دوو باندې کار شروع سو. دا نیمه پاته وي؟ هغه نیمه پاته وي، په هغو باندې کار شروع سو. تاسې به هم له
شاید څاروېدلي یا تاسې شرکت کړی په یو د هغه کې هلته د افتتاح په خاطر باندې د امارت په سطحه سره د اقتصادي مرستیالو اداري مرستیال عبدالسلام حنفي صاحب او ملا برادر اخوند او د امارت ګڼ شمېر زموږ د وزارت رهبري دا ټول هلته تللي وو افتتاح د بند کجکي وکړه. مخته بند کجکي 50 میګاواټه برق تولیدول، نو اوس هغه یې پورته سو، هغه د تولید هغه ظرفیت یې 150 میګاواټه ته پورته سو او دا افتتاح وسو. دا په بندو باندې دا کار وسو. نوی بند د تیره یوه جمعه مخته د توري بند افتتاح وسوله او په هغه باندې کار شروع سو. دا بند مخته په قرارداد ورکړل سوی په تیر جمهوریت کې چې په 18 میاشتو کې به جوړیږي پوخ نه خام. اوس موږ قرارداد چې له کوم شرکت سره د ملي پراختیا شرکت سره قرارداد وکړو په 9 میاشتو اقلا تر 12 میاشتو پورې به دا بند جوړوي او پاخه تور سره به دا جوړیږي. بند به 100 ولټه برق تولیدوي، 600 هکتار ځمکه به خړوبوي. دا بل هغه سو. د بخش آباد بند باندې کار روان دی، انشاءالله نن یو افتتاح کیږي چې هلته د دې افتتاح سي د خلکو هلته غوښتنه دا وه چې موږ ته په بانک یو اکاونټ خلاص کړي، موږ کومک کوو چې په دې بند کې بیرته مصرف سي. په هغې باندې کار ډېر په جدیت سره شخصي کومکونه کو هر څوک چې 100 زر نو هغه په دې بند کې به مصرف چې هلته بخش آباد بند کې ډېر خلک مشکل د اوبو سره مخامخ دي، نو په هغه باندې کار روان ده، ډېر په تیزي سره روان ده. دا هغه ده. مننه کوم. دا هغه نیمه کاره پروژې وې چې تیر نظام څخه پاتې وې، خو د اسلامي امارت کومې نوې خپلې طرحې نوې پروژې کومې عملي کړي دي یا کارونه یې شروع کړي دي په نظر کې لري که نه؟ بله ما که د توسې نوې پروژو کې دا خو توري بند چې هېڅ کار نه و پرې سوی، هغه د افتتاح سو. د بخش آباد بند دغه رقم ده په ماضي مخته افتتاح سوی اوس کار یې شروع سوی نه و، اوس یې په هغه ده. نور مخته یو دا کار وسي د بندو ډیزاین به خارجي خارجي انجینرانو کول یا خارجي مؤسساتو شرکتو سره به دا کار کېدو. سږ کال یو د هغه څخه دا ده چې موږ خپلو انجینرانو لکه توري بند د پلتو بند چې پکتیکا کې ده د هغو دا ډیزاین باندې دوی په خپله کار شروع کړی ده او ډیزاین یې د موږ انجینرانو وکړو. دا د موږ د وزارت له هغه څخه ډېره مننه کوو. دغه د سروبي او د ماهیپر بندونو یادونه وکړئ چې پخوا د دوی تولید څومره و، اوس تولید څومره دی؟ آیا د دوی کوم تولید چې دی دلته کابل ښار ته کفایت کوي که نه کوي؟ د سروبي او ماهیپر بندونو خو تولید کې هغه مخکنی تولید هغې ده او داسې اوس نوی کار په سروبي باندې یو دوم پاس باندې کار روان دی. د واویا شرکت سره خبره سوې ده، انشاءالله هغه به د ظرفیت د برق تولید ظرفیت به لوړ کړي، 180 میګاواټ ته به لوړ کړي. دا به هغه سي یعنې کار پرې روان دی. مننه کوو. د امارت په راتګ سره جناب مولوي صاحب یادونه وشوله د امارت د مسؤلینو لخوا چې موږ به د پنجشیر په سیند باندې هم یو د برق بند جوړ کړو. د هغې چارې طرحه څومره مخته تللې ده؟ هغه په ډیزاین باندې کار روان ده او ډېر تیز کار روان ده. انشاءالله چې ډیزاین بشپړ شي نو کار به پرې شروع شي. که په عمومي ډول داسې یوه پوښتنه وکړم چې دغه وارداتي برق چې موږ لرو اوس په هېواد کې د ګاونډي هېوادونو څخه کله به افغانستان دا ظرفیت پیدا کړي چې دغه وارداتي برق ته نور موږ ضرورت پیدا نه کړو؟ نو دا خو د دلته تاسې یعنې فکر کوئ چې دا امکان لري دا کار به وشي کله؟ دا ولې امکان نه لري؟ امکان خو داسې شی دومره بعیده خبره خو نه ده چې د امکان نه لري، خو مالي سرچینې یا هغسې ورته پیدا سي انشاءالله افغانستان د که اوبه دي که داسې بل هوا یې ده که نور ذخایر دي، یو چې ډیر برق تولیدیږي، یو اوبو څخه تقریبا تر 4000 میګاواټ څخه تر 10000 میګاواټ پورې د اوبو څخه برق تولیدیږي چې د افغانستان اړتیاوې او ضرورتونه خو به د خلکو د شرکتو د فابریکو د ټولو ورپوره کړي، حتی ګاونډیانو ته به لا دا برق هغه کېږي. دارنګه دلته د هغه لپاره ډېر ښه زمینه مساعده ده چې له شمسي نظامه څخه سولري نظامه څخه برق هغه کې تولید کړي. دا زمینه مساعده ده چې تقریبا هغه هم تر 10,000 پورته یې داسې بلې اندازه ښودلې ده چې 2 میګاواټه. دا رقم د زغالو سکرو څخه
چې برق تولیدېږي. په هغې باندې جدي کار روان دی. انشاءالله چې په آینده کې به په زر وخت کې دا څه د یو کار شروع شي چې دا څه موږ له خارجي هغه څخه رابچ شو او دا څه خپل په تېر نظام کې په دغه وروستیو کې جناب مولوي صاحب داسې یادونه کېدله چې د اوبو برق ریاست یا وزارت په ټوله کې داسې یوه طرحه لري چې دغه بادي انرژي څخه استفاده وکړي. هغه عملي پروژې فکر کوم تر یو حده پورې دلته عملي شوي هم وي. هغې تاسې کوم خاص پلان لرئ او که نه؟ بلې دا له ځینو شرکتو سره په دې باندې کې خبره هم سوې ده، لیدکات هم سوي دي، یو هم لېوالتیا ښودلې ده، خو عملا کار یې شروع نه ده. دلته یو مشکل کې دا هم ده چې د امارت اسلامي د رسمیت یا د هغه بندیزو نړیوالو بندیزو چې په بانکي نظام باندې کوم بندیزونه لګولي دي، دا یو عمده مشکل کې ده چې شرکتونه که نه یې لېوالتیا یې ښودلې ده چې د دوی د سرمایې را انتقالول، دا یو مشکل شته. نو که نه یې په دې باره کې خبره سوې ده له ډېرو شرکتو سره، د ډېرو هېوادو خلکو دا غوښتنه کړې چې موږ تاسو ته دلته دا څه ویلي دي بادي برېښنا جوړوو، خو هغه مصارفو شی لږ زیات غواړي. اوس کار په دې انشاءالله روان ده سول د هغه زغال څنګه چې برق جوړ شي او دا څه ویلي د خلکو اړتیا وکړي. دا به کفایت وکړي چې د زغال څنګ څخه کوم انرژي تولیدېږي د افغانستان لپاره؟ نو د افغانستان لپاره خو یو څه د اوبو چې په هغو باندې هم کار روان ده د څه بندو باندې، او فلحاله چې د فلحاله مشکلات خلکو حل شي. دغه په دغه د زغال څنګ برق دا ډېر زر کار کوي. که اوس کار مثلا پې شروع شي شپږ میاشتې بعد به داسې تر 300-400 میګا واټ پورې برق نو تولید شي. 300 میګا واټ برق بیخي زیات شی ده د ډېرو ولایتو. زه مطمئن یم 300-350 میګا واټه برق د ټوله کابل ښار چې تقریبا شاوخوا ویل کېږي 7 میلیونه کسان دلته ژوند کوي، دا به ضرورت پوره شي. دا به ډېره ښه خبره وي که دا پروژه تطبیق شي. په ټوله کې کوم بودیجه چې ستاسو وزارت ته درکول کېږي دا بسنه کوي تاسو لپاره که تاسو ډېرې اړتیاوې لرئ؟ نو زموږ وزارت خو داسې ته سکتوري وزارت ته بیا دوه برخې لري، یو د اوبو یو د انرژي. نو دا هر او افغانستان هم تاسو ته معلوم ده، خلک هم چې افغانستان اوس په دواړو شیانو ته ډېر ضرورت دی، د اوبو مهارولو ته ډېرو بندو ته چې د هر ځای کې په هر ولایت کې داسې بلې اوبه مهار سي، د سیلابو د تخریب مخه ونیول سي، خلکو دا ضرورتونه هم پوره سي. اوبو اندازه هم تاسو ته معلومه ده سطحه ډېره کته روانه ده، دا مشکل هم پکې حل سي. خو دا ډېر سرمایې ته ضرورت ده. او اوس فلحاله دا هغه وضعیت ټولو خلکو ته معلومه ده، تاسو ته معلومه ده چې افغانستان دنیاوال طرفه بندیزونه هم دي، دومره زیاته سرمایه چې مثلا هر ځای کې بندونه شروع کړي په هر ولایت کې، نو هغه ډېرې سرمایې ته ضرورت لري. همدارنګه د برق باره کې چې د خلکو مشکل حل سي او هلته توربینونه ولګول سي په دغو بندو کې، نو دا سرمایې ته ضرورت لري، زیات سرمایې ته. یو عادي بودیجه یو دغه انکشافي بودیجه یعنې تاسو ته چې دولت د خوا درکول کېږي دا کفایت نه کوي؟ فلحاله دا داسې کفایت نه کوي. ډېره مننه شو دلته که کابل ښار ته د کابل په ښار کې دغه د یو کلن لاسته راوړنو په اړه کې تاسو هغه مهمو ټکو ته اشاره وکړئ چې دلته په دغه سیستم کې په دې نظام کې تاسو تغییرات راوستل داخل د کابل ښار په جکشنونو کې په امریتینو کې تغییرات راغلي دي، په کومو برخو کې راغلي دي؟ دا جکشنونه او هغه خو برېښنا شرکت چې دا نسبتا د هغو یو ځان ته مستقل کار ده. د برېښنا شرکت نه مخته خو ما درته ویل یو مخ برق وزارت څخه یو مخ جلا و، اوس تقریبا یو څه فیصدي زموږ تر وزارت مربوط شوی دی، یو کنټرول شوی دی. په یو کې په د جکشنونو کې تقریبا زیات تغیرات راغلي دي. مخته د رشوتونه دا کیسې لکه ما تاسو هلته مخته داسې یو څه خبره وکړه، په دې کې ډېر هغه کوو. په هغو کې امرین د جکشنو دا یې ور بدل کړل او سیستم یې ور هغه کړل. بل دا کار وسو چې هغه پخواني خلک چې قرضداره وو په هغو باندې جدي کار وسو، له هغو چې دا پیسې ټولې کړي چې هغه زورواکي خلک وو چې په میلیونو قرضداره وو، له هغو چې زورواکانو چې هغه پیسې راټولې کړي. دې ته مو څرنګه تګلاره غوره کړې ده چې دغه پیسې تاسو راټولې کړئ؟ دغه تګلاره دغه ده چې خلکو ته هغه څوک چې قرضداره دي او د برېښنا شرکت قرضدار دي، هغو ته یو دوه وارې همداسې ورته ویلي دي، مکتوبي هم ورته ویلي دي. درېیم قدم کې چې نه موږ ورته چې برق در باندې قطع کوو او د تاسې داسې بلې که د چا په بانک یا نور هغه کې پیسې د هغو څخه موږ داسې بلې د خپل قرض هغه کوو. نو هغو ته مو ویل د اکثرو خلکو داسې بلې د هغه ښودلی ده چې خپل قرضونه یې ادا کړي دي. دې کې بیا داسې کسان هم شته جناب نصرت صاحب چې
د 2 کالو 3 کالو قرضداره دی، برق ورباندې 2-3 کاله قطع دی او په ټوله کې هغه روپۍ دولت دوی باندې قرض پاتې دی، نه دوی داسې توان لري، اصلا برق ته ضرورت نه لري، اوس سولر سیستم یې ځان ته فعال کړی دی. د دغسې کسانو د هغه د مالي منابع یا کوم قرضداریانې چې دوی دولت نه لري د هغې د راټولولو لپاره تاسو څه تګلاره لرئ؟ نو خو به د حکومت قرضه سي د حکومت شی خو نه هغه کېږي پاتې کېږي، هغه خامخا به ورکوي. دا خو موږ ورته ویلي دي حوزو دغو امیرونو ته مو هغه کړی ده چې دا باید پیسې تحویل کړي. هر څوک چې قرضدار ځکه برېښنا شرکت ته موږ د برق خو له خارجه څخه راواردوو، نو هغو ته موږ بیا پوره وړي یو. نو که دا خلک خپله دا قرضه وعده نه کړي درته خو موږ بیا په آینده کې پور لاندې کړو. د معلوماتو لپاره که هیوادوالو ته دا یادونه وکړئ جناب نصرت صاحب چې په یوه دوره کې په ټوله کې څومره مصارف چې مثلا موږ دغه وارداتي برق لرو د دې بیرته هغه څومره روپۍ چې تاسو ورکوئ هغه دلته په هیواد کې پوره کیږي که کم کاسي پکې راځي؟ بلې هغه پوره کیږي. دا اوس په کوم سیستم چې روان ده مخته ډېر قرضونه و، د تیر نظام دومره قرضونه پاته و برېښنا شرکت باندې بیخي زیات و. اوس دا سیستم چې ورته برابر شوی ده هر څوک په خپل وخت سره دا څه بلې پیسې ادا کوي او بهرني هیوادونو سره کوم قراردادونه چې تیر نظام کړي و هغه پر ځای پاتې دي، هماغه قراردادونه دي؟ په ځای باندې تجدید نظر وسو، هغه بیرته ورسره نوي سو. تجدید نظر کې څه تغییرات راغلي؟ مثلا مخته له ایران سره و چې یو هغه سینټ هغه د برق دا په 8 روپۍ باندې ډالر باندې او هغه په هغو کې تغیر هغه تر 50 روپو ته راکښته سو، یو 50 سنټه باندې سو یو هغې. نو دا تغیرات پکې رالو. د یو 15 میلیونه ډالر افغانستان قرضدار او د ایران داسې امارت راغی دا زه به سره خبره وکړه هغه 15 میلیونه ډالر قرضه یې ور وبخله او هغه تعرفه یې چې مخته کومه جګه تعرفه وه تعرفه یې ور کمه کړه. داسې کومې څه نوې پروژې نوې طرحې چې تیر نظام کې مثلا هغوی عملي کړي نه وي او تاسو داسې نوې څه په نظر کې ولرئ هغه څه موارد ستاسو وزارت کې شته که نه شته؟ تاسو پرې کار کړی که نه؟ مثلا نوې طرحې د نوې غیر د بندونو جوړول نه داسې تغییرات په سیستم کې راوستل د نویو کسانو ګمارل او داسې کوم به شک کې د وزارت په برخه کې مثلا د برق په هغه کې په دې بله ستاسو د وزارت په برخه کې د برق برخه کې ما مخته ته ویل چې په دې باندې اوس جدي کار روان ده چې داسې ولله زغال څنګه چې برق جوړ شي دا مخته په دې باندې کار نه و روان، دې باندې جدي کار روان ده. انشاءالله په آینده وختو کې به د دغه چې تاسو هم خبر شئ هیوادوال هم خبر شي د پروسه هغه سوله نو انشاءالله چې برق باندې دا کار شروع کېږي. په ټوله کې دومره زغال سنګ به په هیواد کې وي چې هغې باندې مونږ انرژي تولید کړو؟ د افغانستان خو زغال سنګ بیخي نو ډېر دی و زغال سنګ خو بیخي زیات دی. ډېره مننه کور مادان د خپرونې په دې برخه کې به هم درنو خویندو او ورونو ته وخت ورکړو تر څو د مولوی صاحب څخه کوم پوښتنه که لري انشاءالله له دوی څخه به شریکه کړي. خواهرای ما اگر سوال دارن میشه بپرسن. سلام تاسو میلمه ته او لیدونکو اوریدونکو ته. زه تاسو خپل د لاسته راوړنو په باره کې خبرې وکولې. تیر کال چې موږ برق نه درلودو په ژمي موسم کې په کابل او نورو ولایتو کې، آیا سږکال به موږ د برق کموالي سره مخامخ یو که نه؟ د برق د دې جواب د خور جواب هغه کې برق موضوع داسې ده چې برق او کابل ډېر برق ته ضرورت لري. دلته شرکتونه دي د فابریکې دي دغه هم بار غوښتنه دي ډېر هغه کې 24 ساعت باید موږ ته برق هغه په تیر نظام کې داسې اوس چې هغو ته خو که د برېښنا شرکت پورونه وو خارجیانو پیسې ورکولې هغه په پیسې به هغه که د وزارتو مصارف د برق و هغه هغو ته جنرېټرونه چالان کړي وو هغو چې خپل برق پوره کول نو عام برق داسې بلې بیا یو څه د خلکو کفایت کول اگر که به پرچاوي زیاتې وي په یو وخت کې چې موږ ته معلومات ده. اوس دا ده چې هغه پورونه هېڅوک هم نه پوره پرې کوي.
نو یو په ژمي ول یا په سخته ګرمي کې مشکل دا چې داسې خلک له ډېر برق ته ضرورت لري نو بیا پرچاوي هغه کې او کابل خو پر نفوسه ښار ده خلکو چې ماسې وه ډېر دلته ډېرې فابریکې دي نو هغه ډېر برق ته ضرورت لري کله په سخته یخني کې یا په سخته ګرمي کې پرچاوي راځي ماسې والا د په عادي حالاتو کې به اوس هغه موږ تاسې شاهد حال یو کنه چې برق دومره ډیر نه ځي دا ویني که بیا ده که په عامو خلکو ځي په وزارتو په ریاستو په دغو شرکتو باندې هم دغه پرچاوي وي. مننه. بله پوښتنه. سلام، زما پوښتنه دا وه آیا په افغانستان کې کومه مشخصه د حل لاره شته د برق د کموالي لپاره؟ نو دا خو ما درته وویل چې د افغانستان خو زیات برق ته ضرورت لري او دومره برق فی الحال کوم هغسې دي دلته چې بندونه دي یا کوم توربینونه دي هغه د افغانستان اړتیاوې نه شي پوره کولی نو د هغه لپاره مشخصه حل لاره دغه ده چې په بندو باندې کار وشي او د سولري برق باندې کار وشي دارنګه د زغال سنګو او د بادي برق باندې کار وشي نو انشاءالله دا مشخصه لاره خو یو بودیجې ته ضرورت لري نو انشاءالله کار به پرې روان دی خدای مهربان دی انشاءالله کار به وکړي. بله پوښتنه راخلو. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، سوال از من در رابطه به این بود که تامین برق دوامدار یکی از چالش هایی است که حکومت افغانستان تا به حال تا هنوز به آن فائق نآمده. دلیلش چی است؟ با وجودی که ما بندهای برق داریم مانند ماهیپر، سروبی، امثال این ما زیاد داریم که میتونیم از این با وجودی که تامین برق در افغانستان کنیم میتونیم در خارج صادر کنیم. چه یعنی دلیل چی است تا هنوز ما کمبود برق داریم؟ نو ننګونې خو ډېرې دي دا سوال نو راجع کېږي مخکینیو نظامو ته چې هغو دومره کار نه ده کړی لکه څومره ته ضرورت و د وطن. جناب مولوي صاحب یو کال مثلا د اسلامي امارت د نظام څخه تېر شو اوس ستاسو لاسته راوړنې څه دي ستاسو فعالیتونه څه دي؟ ما خو د خپل لاسته راوړنو باره کې خبره ته وکړه چې دلته هغه باره کې له ډېرو شرکتو سره دا خبره سوې ده هغو دا لېوالتیا ښودله چې انشاءالله موږ په دې باره کې کار کوو خو عمده مشکل مې هم درته وویل په سر کې که تاسې پام وي نو تیر نظام کې دا کېدای شوی چې داسې بلې دا ښه بندونه جوړ شي او ډېرې پیسې بیخي بې شماره پیسې دلته را روانې وي نو چې هغو بندونه جوړ کړي وي ښه توربینې لګېدلې یو خو دا اوس په کوم بندونه چې دي لکه مایپر ده او نغلو ده او سروبی ده یا نور داسې بندونه دي یو کې زاړه سیستمونه لګېدلي دي د توربینو نو هغه د عمر اندازه برق نه تولیدوي اوس انشاءالله په دې کار روان ده چې د هغو په ځای باندې نور توربینونه ولګوي مثلا مخته یو توربین به 10 یا 30 میګا واټه برق تولیدول اوس به هغه 80 میګا واټه مخته 50 اوس به 100 میګا واټه هغه کوي په دې کار روان ده انشاءالله خلکو سره لیدل کاته سوي دي هیوادوال نور هیوادو خارجي هیوادو استادو سره نو په دې کار روان ده انشاءالله چې دا موافقت سره ورسېږو دا مشکل به تر یو حده پورې حل شي. ډېره زیاته مننه کو. بل کوم ملګری دوست پوښتنه لري؟ مایک بتین به خواهرمو. سلام، عدم موجودیت توافقات آب با کشورهای همسایه چه علت دارد؟ دغه تړونونه د همسایه ګاونډیو هیوادونو سره د اوبو د درولو په برخه کې نه دي شوي. علتونه څه کیدای شي؟ دا خو تېر هغه کې یو له ایران سره کوم تړون سوی ده په 1950 کې یغه تړون باندې اوس لکه تیر نظامونه چې پرې روان وو امارت اسلامي په تړون باندې روان ده او هغه به له نورو هیوادو سره مثلا د اوبو په پرامرزي اوبو په اړه کې چې کوم تړونونه کېږي هغه دا تر اوسه نه یو داسې هغه ښودلې ده او نه افغانستان داسې اندازې ته رسېدلی چې مثلا خپلې اوبه رامهار کړي یو سره بیا دې باندې خبره وکړي خو په دې باندې په آینده کې انشاءالله کار کېږي. یعنې اوس لپاره څه نشته. مننه کوو. بله پوښتنه څوک لري؟ ډیره زیاته مننه کوو د مولوي صاحب اختر محمد نصرت څخه چې زموږ په خپرونه کې موږ سره ګډون وکړ او دوستانو پوښتنو ته یې هم ځواب وویل او زما ځینې پوښتنې چې وې ته یې هم ځواب کړي. د خپرونې تکرار د جمعې په ورځ ماښام 7 بجو باندې مه هېروئ. تر بیا چې ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو په څښتن مو سپارم.